مانلویا اساس پاتې کېدا زچتلم مانه هغه پاتې کېدا. ملګرو په پریویو کې چې کومه گرین بیک گراوند والا ویډیو تاسو کته تاسو غواړئ چې کوم د خپل ویډیو د بیک گراوند داسې گرین کو نو ملګرو په کیپ کټ اپلیکیشن کې طریقه خیمه چې تاسو د خپل ویډیو بیک گراوند څنګه گرین کوئ. خملګر تاسو به کار کوئ په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک وکړئ. کله تاسو په کیپ کټ اپلیکیشن باندې کلیک واغستو بیا به لږ شان ته کې انتظار وکړئ تاسو سره کله کیپ کټ اپلیکیشن اوپن شي مخکې ته بیا طریقه خیمه خچ کله تاسو سره کیپ کټ اپلیکیشن اوپن شو تاسو سره ودارنګ انټرفیس راوړي. دلته کې ملګرو لیکل دی نیو پروجیکټ تاسو په دې باندې کلیک والئ. نیو پروجیکټ باندې تاسو کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو بیا به لږ شان ته کې انتظار وکړئ. خملګرو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي تاسو به کار وکړئ. تاسو ولته په فوټو باندې کلیک والئ. په فوټو باندې تاسو کله کلیک واغستو تاسو په ګیلری کې چې کوم تصویران دي هغه تاسو سره راوړي. تاسو به کار وکړئ ملګرو که تاسو سره گرین سکرین تصویران تاسو سره وي نو بیا ټیک ته تاسو ډایرکټ راغستې شئ ګیلری نه. که تاسو سره گرین سکرین تصویران نه وي تاسو ګوګل ته لاړ شئ هلته کې سرچ کړئ گرین سکرین بیک گراوند. تاسو سره به گرین سکرین کې بیک گراوند راوړي دا ما ډاونلوډ کړی ګوګل نه صحیح ده. دلته کې ملګرو دا بیک گراوند زرا ما په کلیک واغستو د ټیک نشان نه لاندې کې اډ اپشن دی ودان په کلیک والئ. تاسو ملګرو د کار کوئ ځان سره به گرین بیک گراوند نه والئ. کله تاسو گرین بیک گراوند نه واغستو ملګرو د دې بیا چې کوم د ډیوریشن سیوا کوي څومره چې تاسو ویډیو د ډیوریشن به د سیوا کوي صحیح ده. ډیوریشن ولا کله سیوا کو بیا ملګرو لاندې کې یو اپشن دی بیک پر راشئ. دلته کې د اپشن تاسو تخکاری اورلې په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره به بیا اډ ورلې اپشن نشي بیا کلیک والئ. کله تاسو په اډ ورلې باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو بیا پر ویډیو باندې کلیک والئ. تاسو سره بیا تاسو ګیلری راوړي دي ځکه تاسو هغه ویډیو راوړئ د کومې ویډیو چې تاسو بیک گراوند گرین کول غواړئ. دلته ملګرو ما سره یو ویډیو زبا راوالم. دلته کې ملګرو دا ویډیو زرا عالم صحیح ده په دې ویډیو باندې ما کلیک واغستو لاندې تر اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دا وګورئ ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دا موږ سره په لیر کې موږ سره رااله د بیک گراوند بوس موږ ختمو او د گرین بیک گراوند به ته اپلای کوو. خملګرو تاسو به کار کوئ په دې اپشن کې داسې رائټ سایډ ته راشئ دا رنګ اول به کار وکړئ د سکرین باندې ډبل فینګر ولګوئ او سیم ټو سیم تاسو د خپل دغه سره برابر کړئ بل بیک گراوند سره دا رنګ برابر کړئ سیم ټو سیم فریم ریټ دا رنګ ټیک شو دا رنګ برابر کړئ. هغه نه بس ملګرو دلته کې تاسو په دې اپشن کې داسې رائټ سایډ ته راشئ د اپشن دی کټ اوټ دا کټ اوټ باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په کټ اوټ باندې کلیک واغستو ویل کې د بل اپشن دی تاسو دا رنګ درې اپشن نه واوړي په دې کې د اولنی اپشن دی ریموو بیک گراوند تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په ریموو بیک گراوند باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو ګورئ زموږ د ویډیو د بیک گراوند ختم شو او دې چې کوم دی د گرین بیک گراوند اپلای شو. زه اوس ملګرو دلته ټیک نشان کلیک کوم او زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم چې زموږ دا ویډیو څنګه رااله ګورئ ورته. مانلویا اساس پاتې کېدا زچتلم مانه هغه پاتې کېدا. وخت تلونو وخت نه پاتې کېدا مانه کورما د تاسو کله کنه ملګرو زنګ دی ویډیو ته د بیک گراوند گرین شو مکمل په دې طریقه تاسو خپل ویډیو بیک گراوند گرین کولای شئ. ملګرو دغه طریقه او ویډیو خوښ ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخې تاسو ته درورسي.